سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د فلم په پیل کې موږ یو هوښیار غل وینو چې نوم یې فرانک موریس دی. هغه د نړۍ تر ټولو خوندي زندان ته استول کیږي چې د دې زندان نوم الکاتراز دی. الکاتراز زندان پر یو کوچني ټاپو باندې جوړ دی چې د سمندر په منځ کې جوړ شوی دی. نو که یو بندي هم وتښتېږي، سمندر یې د تېښتې مخه نیولی سي. له همدې امله دا د نړۍ تر ټولو خوندي زندان بلل کیږي. دلته به ډېر خطرناک بندیان ساتل کېدله، خو د دې زندان دا شهرت به ډېر پاته نه سي، ځکه اوس فرانک موریس دې زندان ته راغلی و. موریس یو داسې غل و چې له زندانونو څخه په څو واره سره تېښته کړې وه، خو دا ځل یو څه وېرېدلی و، ځکه دا زندان ډېر پیاوړی امنیت درلودی. خو بیا هم موریس نیت نه درلودی چې دلته په دې زندان کې ډېر پاته سي، ځکه هغه غوښتل چې ژر تر ژره له دې زندان څخه هم وتښتېږي. کله چې موریس زندان ته داخل سو، نو ټول بدن یې تلاشي سو او بیا په یو کوچني کوټه کې بندي سو، چیرې چې به دی د خپل ژوند پاتې وخت همدلته تېروي. سبا چې ټولو بندیانو ناشته کوله، موریس د یو بندي لیټمیس سره وپېژندل سو. لیټمیس یو کوچنی موږک درلودی چې هغه به خپل ملګری بلی او د خوراک یو څه برخه به یې هغه ته ورکوله. دوی چې خبرې کولې، موریس یو بل غټ بندي ولیدي چې نوم یې ولف و. ولف ورته عجیبې اشارې کولې، خو موریس یې پروا ونه کړه او خپل کار ته یې دوام ورکړي. د خوراک وروسته موریس د زندان مشر یا واډن خپل دفتر ته راوغوښتی، چیرې چې واډن هغه ته اخطار ورکړي او ورته ویې ویل که غواړې ژوندی پاتې سې، نو دلته د تېښتې هڅه مه کوه، یا هم د تېښتې فکر لا هم باید ونه کړې. ماښام چې بندیان د غسل لپاره ولاړه، ولف بیا د موریس سره بد چلند وکړي او شوخي یې ورسره کوله. دا ځل د موریس صبر پای ته ورسېدی او هغه ولف ډېر ووهي. د دې پیښې وروسته نور بندیان د موریس څخه وېرېدله، ځکه هغه د زندان تر ټولو زورور بندي مات کړی و او هغه یې وهلی و. موریس ډېر هوښیار و، نو ځکه ورته هغه ته د زندان د کتابتون تنظیم دنده ورکول سوه. هلته یې له یو بل بندي سره هم وپېژندله چې نوم یې انګلیش و. هغه د 2 قتلونو په جرم کې د عمر قید سزا تېروله. د انګلیش د تاریخ کتابونه ډېر خوښ وه او دوی دواړه ډېر ژر ښه ملګري سوله. یو څو ورځې وروسته موریس له یو بل بندي ډاک سره وپېژندل سو چې یو وړتیا لرونکی نقاش و. هغه به د یوازیتوب د ختمولو لپاره ټوله ورځ انځورګري کوله. یو ورځ موریس له انګلیش څخه وپوښتل چې له دې زندان څخه تېښته ممکنه ده او که نه. انګلیش ورته وویل له دې ځای څخه تېښته نږدې ناممکنه ده، ځکه هره ورځ 10 ځله بندیان شمېرل کېږي او د زندان شاوخوا تل سنایپر ساتونکي ولاړ وي. که څوک د تېښتې هڅه وکړي، سمدلاسه یې وژني، او که څوک بیا هم په یو رقم سره وتښتېدی، د سمندر یخې اوبه به یې ډوب کړي او مړ به سي. هغه شپه یو ساتونکي موریس ته وویل چې کولی سې د نجارۍ کار وکړې چې په ساعت کې به 15 سنټه درکوي. سبا چې موریس د میدان په برخه کې و، نو ولف بیا پرې حمله وکړه او د دې دواړو بیا سره جګړه سوه. کله چې ساتونکو د دواړو د جلا کولو هڅه وکړه، ولف پر ساتونکي د چړې حمله وکړه. د دې جګړې وروسته دوی دواړه په تیاره کوټه کې بند سوله. موریس ډېر غوسه و، ځکه هغه غوښتل چې یوازې خپل ځان وژغوري. 2 ورځې وروسته چې له تیارې کوټې څخه راووتی، لیټمیس د خپل موږک له لارې یو کوچنی د شراغلاس لیک ور واستوي. د موریس د څنګ کوټې ته یو نوی بندي راغلی و چې نوم یې چارلي و. هغه د یوې لوی غلا په جرم سره نیول سوی و. یو ورځ چې واردن د بندي کوټې کتلې، د ډاک کوټې ته ورورسېدی. هلته د واردن انځور په دیوال باندې ولیدی، خو واردن ته دا نقاشي هیڅ خوند ورنکړي. نو هغه ټول انځورونه له منځه یوړل او ډاک ته یې وویل چې نور نقاشي نسي کولی. دا پرېکړه د ډاک زړه ورمات کړي، ځکه د هغه ژوند د نقاشي سره تړلی و. سبا چې بندیانو په ورکشاپ کې کار کوي، ډاک ډېر خفه و. موریس ساتونکي ته وویل چې پر ډاک باندې پام وکړي، خو هغوی یې خبره جدي ونه نیوله. په هماغه وخت کې ډاک ناڅاپه تبر پورته کوي او د خپل لاس 3 ګوتې یې پرې کړې. ساتونکي سمدستي هغه روغتون ته ولېږي او موریس دا ټول حالت له لرې څخه ولیدي. هغه شپه موریس په خپله کوټه کې یو پایپ ولیدی چې له هغې څخه یو کوچني خزدکه راووتله. د فکر وکړي کېدی سي دا پایپ د تېښتې لاره وي. سبا د چای پر وخت باندې موریس له 2 ورونو جان او کلرین سره ولیدل. دوی هم له پخوا څخه د اټلانټیس د زندانونو څخه یو بل سره پېژندله. دوی د الکاتراز د امنیت او د تېښتې د ممکنو لارو په اړه باندې خبرې کولې. همدلته موریس د لومړي ځل لپاره د تېښتې پلان په ذهن کې جوړ کړي. هغه شپه چې ساتونکي تېر سول، موریس د خپل کتاب څخه یو کوچنی ناخونګیر یعنې نیل کلیپر راوایستی او د خپل کوټې د دیوال د جال شاوخوا یې کیندل پیل کړل. ده ولیدله چې د سمندر د لنډوالي له کبله دیوالونه لنده سوي دي او د هغه سیمټ په اسانه سره بیلیږي. سبا د چارلي ښځه ورغله او ورته ویې ویل ستا مور ډېره ناروغه ده. ډاکټر ویلي دي چې هغه صرف 100 میاشتې ژوندی پاتې کېدلی سي. چارلي ډېر خفه سو او پرېکړه وکړه چې له الکاتراز څخه وتښتېږي او خپله مور د وروستي ځل لپاره وویني. وروسته له دې هغه بېرته خپل زندان ته راغلی او موریس ته یې وویل که ته د دې زندان څخه د تېښتې پلان لرې، نو زه هم ستا سره ملګری یم. سبا چې سهار سو، د چای پر وخت باندې موریس خپل ملګرو ته وویل
او خپل پلان یې ورسره شریک کړي. موریس وویل د سمندر د رطوبت له امله د دې دیوالونو حالت ډیر خراب شوی دی. موږ کولی سو د هوا د وتلو جالۍ وباسو او د پایپ له لارې څخه د باندې ووځو. خو ستونزه دا وه چې څنګه به له سمندر څخه تیر سو او وچې مځکې ته به څنګه ورورسېږو. نو موریس کلیرنس ته وویل ته د جامو د مینځلو په برخه کې کار کوې، نو کله ناکله څو د باران کوټونه راواخله او خپلې کوټې ته یې راوړه. کله چې تیښتې شپه راسي موږ به له هغه د باران د کوټونو څخه یوه کوچنۍ کښتۍ جوړه کړو او د سمندر له لارې به وتښتېږو. د ټولو دا پلان ډېر خوښ سو او هر یوه د مرستې ژمنه وکړله. هماغه شپه موریس بیا د دیوال کیندل پیل کړه او چارلي ته یې دا دنده ورکړه چې کوم ساتونکی راتلی نو هغه ته خبر ورکوي. موریس په ټول زور سره د دیوال ګچ او سیمنټ کیندل پیل کړه، خو د دې واړه شي په وسیله سره دا کار ډېر سخت و، ځکه یې لاسونه هم هر وخت شوبل کېدله. سبا موریس خپل ملګرو ته دا ستونزه وویله او زیاته یې کړه که زه یو داسې مناسب شی پیدا کړم چې د دې دیوال کیندل به راته ډېر اسانه کړي. دا یې وویل او سمدستي خپل کاچوغې ته پام سو. هغه یې لږ په خپل بوټ سره وموښله تر څو خیره نه سي. بیا ساتونکي راوغوښتی او ورته ویې ویل دا کاچوغه خرابه سوې ده، نوې راکړه. ساتونکي هم بې له فکره ومنله. کله چې موریس او جان د نوې کاچوغې اخیستلو لپاره ولاړل، جان ساتونکي په خبرو باندې اخته کړي او موریس له موقع څخه ګټه واخیستله او دوې دانې کاچوغې یې راواخیستلې، یوه خپل د ځان لپاره او یوه هم د خوراک لپاره. وروسته موریس له لیټمس څخه یوه سکه پور کړه. هماغه شپه یې په حجره کې کوچنی اور بل کړي. کاچوغه یې ویلې کړه او له خپل ناخونګیر سره یې یو ځای کړه. اوس هغه یوه نوې قوي وسیله جوړه کړه. هغه سم د لاس د دیوال کیندل پیل کړل او اوس دا کار تر پخوا ډېر اسانه و. هماغه شپه یو ساتونکی نږدې راغلی، خو د چارلي فکر نه و. په همدې وخت کې انګلیش په وخت سره بیداره سو او ساتونکي یې اخته کړي. موریس ژر هغه سوری پټ کړي او بیرته خپل پر بستر باندې پرېوتی. هغه شپه په خوندي توګه سره تېره سوه، خو موریس پوه سو چې په چارلي ډېر باور نسي کېدلی. په راتلونکي څو ورځو کې موریس کار ته دوام ورکوي تر څو یوه ورځ یې ولیدل چې جالۍ زړې سوي دي، خو د ده یوه ځانګړې وسیله پکار ده. کله چې به ده ته موقع ور پیدا سوه د دیوال خاورې به یې په جیب کې واچولې او د باندې به یې غورځولې. یو ځل چې موریس په ورکشاپ کې کار کوي یوه نوې وسیله یې جوړه کړه چې د جالۍ پرې کولو لپاره یې کار کوي. د سکینر څخه د تېرېدلو لپاره یې یوه بله ټوټه په لاس کې ونیوله. کله چې له هغه ماشین څخه تېر سو الارم غږ وکړي. ساتونکي هغه اوسپنه چینې واخیستله، خو دا د موریس یو چال و. اصلي وسیله په خپلو بوټونو کې پټه کړې وه. موریس بیرته خپل بندخونې ته راغلی او کار ته یې دوام ورکوي. د څو شپو سخت کار وروسته یې جالۍ پرې کړه او د هغه ځای څخه یې راوایستله. همدارنګه چارلي، جان او کلیرنس هم د خپلو بندیخانو جالۍ پرې کړې. اوس د پلان لومړۍ برخه پوره سوې وه. هغوی فکر وکړ چې د تیښتې په شپه باید جعلي سرونه جوړ کړو تر څو ساتونکي خطا باسو. د جان دنده دا وه چې له سلماني څخه لږ وریښتان راوړي. چارلي رنګونه برابر کړل او موریس له کتابونو څخه زاړه اخبارونه راغلا کړه. بیا ټوله یو ځای د سیمټو او کاغذ څخه سر جوړ کړي، رنګ یې پر وموښئ او وریښتان یې پر هغه باندې وموښلوله تر څو د یو رښتیني انسان د سر په رقم معلوم سي. په همدې وخت کې موریس یوه جعلي جالۍ هم جوړه کړه تر څو چې کله دی د دې ځای څخه ووځي هغه ځای باید تش ښکاره نه سي. وروسته یوه شپه موریس پرېکړه وکړه چې له جالۍ هاخوا څخه ووځي او هلته وګوري چې شته. د هغه جعلي سر خپل پر بستر باندې کښېښودی. جالۍ یې پورته کړه او د پایپ له لارې د باندې ور ووتی. هلته یې یوه د اوسپنې دروازه ولیدله چې ډېر لوړ ځای کې وه. هغه نه سوی کولی چې یوازې ور ورسېږي. په همدې وخت کې یو ساتونکی راغلی. هغه پر بستر باندې یو سر ولیدی. فکر یې وکړي چې موریس ویده دی او مخ ته ولاړی. سبا سهار موریس خپل ملګرو ته د هغې دروازې کیسه وکړه. وروسته موریس او جان پرېکړه وکړه چې دواړه به بیرته هماغه دروازې ته ورځي. د شپې چې ټول بندیان ویده سول دوی له خپلو کوټو څخه راووتل او تر هغې دروازې پر ور ورسېدل. هلته موریس د جان پر اوږو باندې پورته سو او دروازې ته ور ورسېدی. موریس دروازه په شغا ورسره وکتله. پوه سو چې که یو بل قوي وسیله پیدا کړي کولی سي چې دا د اوسپنې دروازه پرې کړي. بل سبا چې دوی ټول د موسیقۍ په ټولګي کې وه موریس یوه ماته سوې پنکه ولیدله. فکر یې وکړي چې له دې څخه یو ګټور وسیله جوړېدلی سي. د ټولګي تر ختمېدو وروسته یې هغه پنکه په یو بکس کې پټه کړله او په اسانۍ سره یې له هغه خونې څخه راوایستله. بیرته چې کوټې ته راغلی د پنکې ټولې برخې یې جلا کړې او د هغه څخه یې یوه نوې وسیله جوړه کړه، داسې وسیله چې دروازه پرې کولی سي. اوس د شپې موریس جان بیا له خپلو کوټو څخه راووتل او د دروازې مخې ته ور ورسېدل. دوی دواړو دروازه پرې کول پیل کړه. ساتونکي لږ شور واورېدی. فکر یې وکړي چې دا کوم یو جدي غږ نه دی. د ډېر زحمت وروسته دروازه پرې سوه او دوی بیرته خپلو کوټو ته راستانه سول. بل سبا چې بندیانو فلم کتی موریس، جان، چارلي او کلیرنس پرېکړه وکړه چې د سې شنبې په شپه به د دې خطرناک زندان څخه وتښتېږي. یو سهار چې دوی چای څښلې موریس پر میز باندې یو ګل کښېښودی، خو د زندان مشر وارډن هغه ولیدی او شکمن سو. سمدلاسه موریس ته ورغلی. د زندان د قوانینو یادونه یې ورته وکړه او ګل یې مچ کړي
او وی غورځوي پر مځکه باندې. کله چې لیټمس دا صحنه ولیدله ډېر په قهر سو او پر واډن یې برید وکړ، خو د لوړ فشار له امله یې زړه ودرېدی او هلته مړ سو. هماغه ماښام د زندان مشر د مورس کوټه وکتله، خو هیڅ شی پیدا نه کړ، حتی د جیلي جالیو خواته یې هم پام نه سو. د دې ټولو څخه وروسته واډن امر وکړ چې د مورس کوټه دې بدله سي، خو ساتونکي وویل چې دا به وروسته وکړو ځکه چې اوس نور کارونه ډېر سته. اوس بالاخره هغه ورځ راغله چې دوی به له زندان څخه وتښتېږي. مورس او د هغه ملګرو پرېکړه وکړه چې د شپې به د دروازې سره یو ځای کېږي. کله چې شپه سوه هر یو له خپلې کوټې څخه راووتی او یو په بل پسې دروازې ته ورسېدل، خو په وروستي وخت کې چارلي ووېرېدی او له دوی سره یې د تګ څخه انکار وکړ. دلته جان، مورس او کلیرنس دروازې ته ورسېدله. دوی درې سره د دروازې څخه تېر سول او د زندان چت ته وروختله. وروسته چارلي هم زړه وکړ او تر دروازې پورې ورسېدی، خو یوازې یې نسوی کولی چې هلته لوړ وروخیږي او همدلته یې د خپلې ازادۍ موقع له لاسه ورکړه. هلته مورس او د هغه ملګري د رڼا له څراغونو څخه تېر سول او د زندان شاته ورسېدل. بیا د یوې لویې دروازې څخه ورواوښتل او بالاخره د نړۍ له تر ټولو خطرناک زندان څخه ووتل. اوس درې واړه د سمندر غاړې ته ورسېدل. خپل باراني کوټونه یې سره یو ځای کړه او د هغه څخه یې یو کوچنی کښتۍ غوندې شی جوړ کړ او د سمندر په اوبو کې یې تېرېدل پیل کړل. سبا چې ساتونکو د دې بستر وکتئ هلته یې جیلي سرونه ولیدله. دوی ډېر وارخطا سول. وروسته د ټول زندان الارم ولګېدی او د هغوی د لټولو هڅې یې پیل کړې. لږ وخت وروسته دا خبر په ټول هېواد کې خپور سو. پوځ او سمندري ځواک هم د دې د لټولو لپاره راووتله، خو د څو میاشتو په لټونو وروسته هم د دې درې کسانو هیڅ نښه و نښان پیدا نه سو. نو د زندان د عزت ساتلو لپاره واډن یو د درواغو خبر خپور کړي چې دا درې زندانیان په دې سمندر کې ډوب سوي دي او مړه سوي دي، خو په دې هم ډېر ښه پوهېدی چې دا درې سره زندانیان بیا هم ژوندي دي. په دې ډول سره دا درې هوښیار بندیان د نړۍ له تر ټولو خطرناک زندان څخه وتښتېدل او آزاد سول. او په همدې ځای سره زموږ کیسه هم پای ته رسېږي. که مو دا ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. یو ښایسته کمنټ راته وکړئ، زه به حتما تاسو ته جواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.